تاجکستان وایي افغانستان کې لسګونه زره ځانمرګي روزل کېږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په قزاقستان کې د سیکا د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د افغانستان په پولو کې د وسلوالو ځانمرګو ځواکونو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي ویلي چې افغانستان کې د ځانمرګو بریدګرو په ګډون په لسګونه زره ترهګر روزل کېږي. اسلامي امارت له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو پوځي تشکیلاتو کې د اردو او پولیسو ترڅنګ د ځانمرګي یا استشهادي قطعې هم ساتلي دي. اسلامي امارت تر اوسه د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. په ورته مهال د روسیې د خبري اژانس په حواله امام علي رحمان ویلي، موږ په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو او سخت دریځو ډلو د فعالیتونو د پراخېدو شاهدان یو.